الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. زما عزتمندو سامعینو اوریدونکو، د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سیرت داغی د زندگی احوال هغه مونږ بیانول او پاغی کی حکیم الامت ابو الدرداء رضی الله عنه مناقب هغه مونږ بیانول. د ابو الدرداء رضی الله عنه د حکمت نه ډکې خبرې او دارنګې وعظونه او د هغه نصیحتونه چې د امت دپاره د خیر رهنمایي کوي او د شر نه بچ ساتي، او مونږ او تاسو دپاره په هغې کې ډېر نصیحت او مونږ او تاسو د هغې نه ډېره ښایسته فایده حاصلولی شو. ابو درداء رضی الله عنه به ویلې چې 3 شیزونه د خلکو بدې شي خو زما ډېر زیات خوښ دي. عام خلق معاشره کې هغه 3 شیزونه بد ګڼي او هغه یې نه خوښېږي، د هغې سره یې مینه نشته دی، د هغې سره محبت نه کوي، او زما هغه 3 شیزونو سره مینه محبت دی. یو د هغې نه وایي خلک مرض چې دی ناخوښ ګڼي او زه مرض دا خوښ ګڼم. خلق دا نه غواړي چې یاره زه دې بیمار شم، زه دې مریض شم، خو زه دا مرض دا غواړم. ها بیا دا ذهن کې کېنوئ مرض غوښتل دین شریعت مونږ منع کړي، مرض به مونږ نه غواړو. ځکه یو صحابي بیمار شوی و ډېر سخت، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل تا به کومه دعا کوله؟ هغه ویل د الله رسوله ما به دا دعا کوله چې الله په آخرت کې چې کومه سزا راکړي نو په دنیا کې راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل داسې دعا دې ولې کوله؟ د الله سره خو هر څه دي، دنیا به دې د الله نه غوښتلی وي او آخرت، او داسې دعا به دې کړې وي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ځکه د الله سره هر څه دي، ولله خزائن السماوات، الله سره د ځمکو اسمانونو ټولو خزانې دي، هر څه وسه شته دی. د الله نه چې غواړې عافیت هغه غواړه، د الله نه چې غواړې خیر غواړه، الله دنیا کې هم ښایسته زندګي راکړي او په آخرت کې هم راکړي. دې وجې نه په مونځ کې عام دا دعا مشهوره ده چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، چې دنیا او آخرت خیرونه د الله نه غوښتل دي. په حدیثو کې ډېر فضایل هم راغلي د دې دعا. دی ورته وروښوده وایي دا به دې ویله. نو مرض غوښتل ابو درداء رضی الله عنه به ویلې زه ځکه غواړم او مرض ځکه خوښوم چې زما دپاره د ګناهونو کفاره شي. ځکه حدیث کې راځي مؤمن ته چې کوم مصیبت رسي تکلیف رسي هغې د الله وله اجر ورکوي. تکلیف او مصیبت چې مؤمن باندې راشي الله وله اجر ورکوي، الله وله بدلې ورکوي او د هغې اجر هغوی ته میلاویږي. ابو درداء رضی الله عنه
به ویلي چې ځکه مرض زه خوښوم چې الله زما ګناهونه معاف کړي. او صحابو کې کمال هم دکه رنګ و لکه حدیث کې راځي د عمران ابن حسین رضی الله عنه ډېره غټه بیماري تېره کړې وه، 10 کاله بیماري تېره کړې وه، کټ کې به پروت و، ملګري به ورله راتلل تپوس به یې کولو. یوه ورځ یې ملګري ملاقات له رالل، ابو دردا رضی الله عنه د یوه ورځ ملاقات له صحابه رالل. عمران ابن حسین ته یې وژړل چې تا باندې خو ډېر لوی امتحان دی او ډېر لوی تکلیف دی. هغه ورته وویلې چې جاړئ ما، ټیک د مشقت تکلیف کې زه ژوند تېروم او په دې حالت کې ملائک ما له راځي او هغه ملائک ما سره مصافحې کوي. ځکه صحابه هغوی ته دا خبره معلومه وه چې په مرض سره په تکلیف سره د انسان ګناهونه الله رجوي، ختموي او درجې وله اوچتوي، کله وله مقام اوچتوي چې ګناهونه یې نه وي الله وله مقام اوچتوي. ابو دردا رضی الله عنه به ویلي چې زما مرض ځکه خوښ دی. دویم ابو دردا رضی الله عنه به ویلي زما فقیري خوښه ده، غریبي مې خوښه ده. حال دا د غریبۍ نه مونږ شریعت منع کړو چې دا به نه غواړئ. نو سړی دومره حد غریبۍ ته ورسي، عیاذا بالله بیا د کفر خبرې کوي، الله زه غریب پیدا کړم، صرف یې زه پیدا کړم، دا چل دی هغه چل دی. خو ابو دردا رضی الله عنه به یې زه ځکه غواړم چې دا فقیري غریبي انسان کې عاجزي پیدا کوي، تواضع پیدا کوي. زه په دې غرض باندې غواړم چې ما کې الله تواضع پیدا کړي، عاجزي پیدا کړي. ځکه دا مالداري چې ده او مال دنیا چې ده د انسان کې کبر پیدا کوي. اکثر دنیا پرست خلک الا ماشاء الله، مگر هغه چې الله وغواړي یا جدا خبره ده. نور عام معاشره کې چا څه مال دولتي نا ډېر کبر غرور کې ګرځي، نو دا خلکو کې کبر پیدا کوي او دا غربت تواضع عاجزي انسان کې پیدا کوي. زه چې دا غریبي تواضع دا کومه دې دپاره چې الله مانه رضا شي، نو ځکه مې فقیري او غریبي خوښه ده. دریم ابو دردا رضی الله عنه به ویلې مرګ، زما مرګ هغه خوښ دی. خلک مرګ بد ګڼي او زه شوقا لله الله ملاقات له شوق لرم، خوښ مې دی رب العالمین سره مې مینه ده چې زه د الله ملاقات له کله ورشم. د دې شوق د وجې نه زه مرګ د الله نه غواړم. ها بیا شریعت مونږ ته ویلي چې مرګ غوښتل هغه هم ناروا دي، حرام دي، الا مگر یو دو صورتونو کې ته غوښتلی شي. یو انسان مرګ غواړي، مرګ د شهادت غواړي، نو دا هم جایز دي. او دویم چې کله فتنې زیاتې شي نو دی فتنو نه ځان بچ کولو دپاره انسان دا ویلی شي چې رب العالمین ماله مرګ راولي چې دی فتنو امتحانات دی ګناهونو نه بچ شمه. ابو دردا رضی الله عنه هغه به ویلې مرګ د دې وجې نه زه غواړم چې الله ملاقات له ورشم. ها دریم مرګ غوښتل حدیث کې داسې چې یو سړی خامخا غواړي نو داسې دعا دې الله نه وکړي چې رب العالمینه که چېرته زما په دې ژوند کې خیري ژوند راکړي او که په مرګ کې مې خیري الله ماته مرګ راکړي. او نور مرګ غوښتل دا ناروا دي، جایز نه دي. بلکې یو روایت کې داسې راځي د قیامت د علاماتو نه دا ده
چې قیامت ته نږدې خلک دې وختونو کې به خلک مرګ غواړي فیتمرغ علی القبر په قبر باندې به رغړي رغړي ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر او دا به ارمان دی چې دې قبر والا زه وی نو ښه وه زه مړ شوی د دې پلار په ځای نو ښه به وه دا به د مصیبتونو نه تنګ شوی د دنیا او د دې غمونو نه به تنګ نو دا ارمانونه به کوي چې مړه زه مړ وی ښه وه د دې ورور په ځای زه مړ شوی وی ښه وه د دې پلار په ځای زه مړ شوی وی ښه وه د دې کاکا او د تره په ځای باندې زه مړ شوی وی نو ښه به وه دا ارمان به کوي الغرض دا خو دا د قیامت د علاماتو نه دي او یو مرغ غوښتل شوقا لله هغه جدا خبره ده ابو دردا رضی الله عنه به دا مرګ چې غوښتلو نو شوقا لله الله سره مینه او محبت نو ځکه یې غوښتلو او دا نورو صحابو کې هم دا صفتو معاذ ابن جبل ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنهما دې صحابو باره کې راځي شام کې یو بیماري و طاعون دا طاعون داسې بیماري وه چې دا په هغه زمانه کې لکه دې زمانه کې دا کرونا بیماري چې مشهوره ده او هغه وخت کې دوی ویل چې خذني یا طاعون بیماري راشي او ونیسئ استم وفات کوي ځکه فتنې ډېرې زیاتې شوې او صحابه فتنو نه به نجات غوښتلو نو ابو دردا رضی الله عنه به ویلې چې 3 شیزونه د خلکو بدی شي او زما خوښ دي یو مرض د خلکو بدی شي زما خوښ دی دویم فقر غریبی د خلکو بدی شي زما خوښ دې دپاره چې عاجزي راکې پیدا شي او دریم مرګ د خلکو بدی شي او زما خوښ دی شوقا لله ابو دردا رضی الله عنه د حکمت خبرونه یو بل عجیبه خبر هغه دا وه خلکو ته به یې ویلې که 3 کارونه دنیا کې نه وی نو ما به 1 ساعت هم دنیا کې نه وی تیر کړی دنیا کې چې زه زندگی تیروم او وخت تیروم نو 3 شیزونه دي د هغې سره مې مینه ده د هغې د وجې نه یې تیروم یو په سخته ګرمۍ کې روجې نیول وایي دا ما ته ډېر زیات خوښ دي چې اوږدې ورځې وي سخته ګرمي وي او انسان روجه وي او دا سخته لږه د الله لپاره سړی تیر کړي او دا خپل بدن باندې تکلیف د الله لپاره تیر کړي دا خپل بدن د الله لپاره خراب کړي څومره عجیب کمالاتو دې صحابهو کې سړی کله خپل ځان ته هم سوچ وکړي چې یار رب العالمین له به ځم ورځم دا خپل بدن مې چېرته الله لپاره ستړی کړی دی دا خپل بدن ته مې لږ تکلیف ورکړی دی د الله دپاره چېرته مې د الله لپاره د دې نه خوله وښکلې ده د الله لپاره مې وینه تویه کړې ده د الله لپاره ما څه قرباني کړې ده داسې قرباني انسان په دې ژوند کې تیره کړي د الله دپاره چې ځان یې ستړی کړی بدن یې ستړی شوی بدن یې خوله شوی او هغه کنډم شوی په هغې کې نقصان راغلی د الله دپاره او دا صحابه کرامو چې هغوی خپل بدنونو پروا نه وکړي زبیر بن عوام باره کې راځي رضی الله عنه هغه ټول بدن د الله دپاره وایي زخمی کړی او سیرت د هغې کې راځي زبیر بن عوام چې هر ځای زخمی زخمی و تر دې چې د زبیر بن عوام رضی الله عنه اندام مخصوصه باندې هم لګېدلی و هغه هم زخمی و دومره غټه مجاهده و الله لپاره هغوی قربانیانې کړې وې نو ابو دردا رضی الله عنه به ویلې زما دا سخته ګرمۍ کې اوږدو ورځو کې روژو سره مینه ډېره زیاته ده دویم به ابو دردا رضی الله عنه ویل سجدې لګول الله ته تندی لګول الله ته دا زما ډېر زیات خوښ دي چې شپه ورځ سړی الله ته پروت وي ځکه دا سجده وایي انسان الله ته ډېر زیات نږدې وي چې کله انسان په سجده کې الله ته پروت وي او صحابو کې هم دا عادت و
عمر بن خطاب رضی الله عنه یو زیو سجادي نو دا لقب باندې مشهور شو د دې وجه نه چې ډېرې سجدې به یې کولې او دومره سجدې به یې کولې وایي دومره عابد و چې چا به د سجاد تپوس وکړو چې سجاد به چېرته وي نو خلکو به یې لاړ شه جومات کې به سجاد وي او په سجده باندې به الله ته پروت وي نو خلک به لاړل چې کله به یې وکتل جومات کې نو هغه به رښتیا په سجده باندې پروت و هر وخت الله ته په سجده باندې پروت و دا بعضې عبادتونه هم ډېر خوند کوي ډېره مزه کوي چې سړی وایي چې دې عبادت ته زه کار ووایم دې سره مې مینه ده نو ابو دردا رضی الله عنه ویل ډېرې سجدې مې خوښې دي الله ته چې زه ډېرې سجدې الله ته ولګوم منځونه ډېر وکړم دې وجې نه یو روایت کې راځي ربیعه ابن کعب رضی الله عنه الاسلمي هغوی رسول الله وسلم نه مې یو ورځ د اودس اوبه راوړې په لوټه کې رسول الله وسلم ویل ما نه څه وغواړه وایي ما ورته یې د الله رسوله سم نه غواړم صرف دا غواړم چې جنت کې مې الله تا څه ګاونډي کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فاعنی علی نفسک بکثرة السجود نو بیا په خپل ځان باندې ډېرې سجدې لازمي کا ډېر عبادتونه کوه ډېر منځونه کوه ډېر سجدې الله ته لګوه ابو دردا رضی الله عنه به ویلي دا مې ډېر زیات خوښیږي چې الله ته زه سجدې لګوم دریم به ابو دردا رضی الله عنه دا ویلي چې ښایسته مجلسونه مې خوښ دي ښایسته مجلسونه دا زما ډېر خوښ دي چې په هغې کې د الله د نبي د الله د رسول خبرې کېږي د هغې وعظونه پکې کېږي داسې مجلسونو ته حاضرېدل او داسې مجلسونو کې ناسته چې په هغې کې د دین خبرې کېږي او ښایسته کلام ښایسته خبرې ښایسته اقوال هغه راغیستلی کېږي او بیانېږي وایي داسې مجلسونو کې ناسته ماله ډېره زیاته مزه راکوي او کله به ویلې داسې مجلس چې په هغې کې قیمتي خبرې راغیستلی کېږي او بیانېږي او خلکو باندې اورېدلی کېږي وایي داسې مجلس ماله ډېره زیاته مزه راکوي او مثال به یې ورکولو چې د دې مجلس مثال ماله داسې دی لکه سړی چې کجوري ګوري او په کجورو کې کره ښایسته کجوري رطبې تازه کجوري هغه رااخلي ډېر غټ ډېری د کجورو او په هغې کې کجوري ګوري یو کجوره د هغې نه راغونډوي و داسې چې یو عجیبه خبره او ناشنا خبرې خلکو ته بیانېږي وایي دا ته ما ډېر زیات خوښ دي ابو دردا رضی الله عنه بدام ویلې خلکو ته په حکمت خبرو کې د ابو دردا رضی الله عنه یو خبره دام ده خلکو ته ویل د ایمان حفاظت کوئ او د خپل ایمان حفاظت هغه دا دی چې هر لمحه هر ساعت هر وخت سوچ کوه د ګناه نه ځان بچ کوه او دا به ویلې دا د قمیص حیثیت لري کله به یو قمیص پروت وي ته به یې واچوې کله به یو قمیص اچولی ته به یې کوز کړې نو د کوزولو نه د لرې کولو نه ځان بچ ساته او د خپل ایمان حفاظت کوه د ایمان حفاظت معنی دا ده چې د دنیا د شرونو یا د دنیا پرستۍ د وجې نه د خپل ایمان چرته پرې نه دی یا څوک دله روپۍ د دنیا درکوي او درته وایي کافر شه ته کافر کېږي خلک درته وایي د اسلام او د ایمان نه تېر شه او ته هغه پرېږدي او دنیا اخلي ابو دردا رضی الله عنه د خپل ایمان حفاظت په دې طریقه باندې کوه ځکه چې کله دا حفاظت ته نه کې نو دا ایمان به تا نه لاړ شي ضایع به شي خراب به شي او چې څوک حفاظت د ایمان نه کوي ایمان تی خرابېږي ابو دردا رضی الله عنه د حکمت نورې خبرې او د هغه نصیحتونه او وصیتونه اب په نورو پروګراماتو کې انشاءالله بیانو الله دې د هغې ښایسته صفتونه موږ او تاسو کې پیدا کړي او عمل کولو توفیق دې الله په دې خبرو باندې موږ او تاسو له راکړي وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین